د اندلس فاتح اوومه برخه. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او زود مدت تکبیر. د اندلس فاتح د ناول درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا رضا محسن احسان یو ځل بیا د اندلس فاتح د ناول قربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پای را سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو اورېدل چې راډیو کاهن ته وویل لومړی د هغې انجلۍ ویره زما له زړه څخه لرې کړه، داسې نه چې کله زه په حمله کوونکي باندې برید وکړم او زما په زړه کې ویره را پیدا شي. دا چې کاهن څه وکړل په نن برخه کې به یې واورو. دا پیښه یو پرتګالي تاریخ لیکونکي ټیلو میګو په خپل کتاب د اندلسیا ځینې پیښې کې لیکلې ده. راډیو کې ویرېدونکی ډارن او بېزړه بادشاه نه و او د جګړې د میدان باتور او مېړنی و، خو د دې نجلۍ استرا د وژلو څخه وروسته پرې ویره او ډار سپور شوی و. بوډا کاهن نه یوازې مذهبي مشر بلکې تکړه جادوګر او کاهن هم و. هغه به راتلونکي حالاتو په هکله هم معلومات ورکولو. راډیر هغه په خپل قصر کې ساتلی و. راډیر هغه ته وویل چې لومړی د انجلۍ ویره د ده له زړه څخه وباسي او بیا په خپل جادو سره دا بدپال سم او بې خطره کړي. یهودي کاهن او جادوګر د راډیر د سر څخه تاج لرې کړ او بیا یې د هغه سر په خپلو دواړو لاسونو کې ونیوه او خپلې سترګې د بادشاه په سترګو کې واچولې او بیا یې خپلو ګوتو د هغه تندی وموښلو. هغه دا کار تر څو دقیقو پرې وکړ. بیا یې خپل لاسونه د بادشاه له سر څخه پورته کړل. بادشاه خپل سر شي او چپ لوري ته وښوراوه. راډیر ویل ما څه حس کړل؟ بوډا کاهن وویل زه پوهېږم دا نجلۍ به اوس د بادشاه په خوب کې نه راځي، په خیالونو کې به یې هم نه راځي، امپراتور به د هغې له ویرې هم آزاد شي. راډیر وویل پاتې کار به کله کېږي؟ تاسې ویلي وه چې پال ښه نه دی، د هغې به څه تداوی او علاج کېږي؟ بوډا کاهن وویل آیا امپراتور خپل غلام ته یوه تنکۍ پیغله ورکولی شي؟ راډیر وویل یوه نه بلکې 100 ووایه. عمر یې څومره وي؟ بوډا کاهن وویل د 21 کلونو څخه کم. زه دا پیغله د ځان لپاره نه غواړم، دا به ژوندۍ نه ساتل کېږي. نننۍ شپه به د هغې د ژوند اخري شپه وي. د هغې زړه به راوباسم، د بدن څخه یې نور شیان هم راوباسم، بیا به په هغې باندې ټوله شپه جادو کوم. راډریک سمدستي میرینیا راوغوښتل. راډریک ویل میرینیا تا ماته د یوې تنکۍ پیغلې په هکله ویلي وه، هغه کوچنۍ او نوې غوړېدله ده، د هغې عمر څومره دی؟ میرینیا ځواب ورکړ 14 19 کاله به وي امپراتور. راډریک ویل هغه هم دا نن شپه دې کاهن ته وسپاره. میرینیا وویل امپراتور خو ماته د خپل ځان سره د هغې د بیولو حکم کړی دی. راډریک ځواب ورکړ ته زما سره نه شې تللی، ته هم دا نن شپه د هغې تنکۍ پیغلې سره یو ځای چیرې چې کاهن وایي هلته ولاړه شه. راډریک کاهن ته وویل دا مېرمن در سره یو ځای بوځه او ښه یې پوهه کړه چې هغه به څه کار کوي. میرینیا یهودي کاهن سره روانه شوه. د شپې لومړۍ نیمایي مخ په تېرېدو و چې میرینیا د ښکلې او ښایسته تنکۍ پیغلې سره د بوډا کاهن خونې ته ورننوتله. میرینیا چې کله د بوډا کاهن سره ولیدل نو هغه ته یې وویل چې امپراتور خو تاسې ته دومره لویه او غټه ډالۍ او تحفه درکړې چې تر اوسه پورې به یې هېڅ چا هم نه وي درکړی. دا انجلۍ ما په خصوصي توګه د امپراتور لپاره پیدا کړې وه او اوس هغه په تا مهربانه شو او تا ته یې وسپارله. بوډا کاهن د میرینیا څخه وپوښتل ایا تا کله زما خونې ته د کومې ښځې تلل راتلل لیدلي؟ زه په دې عمر کې په دې پیغله څه کوم؟ زه دا د بل هدف او مقصد لپاره پکاروم. د شپې بیا درته وایم چې زه پرې څه کوم. ته باید دومره احتیاط کوې چې د دې یادونه هېڅ چا ته هم ونه کړې. ته به د خپل ځان له منځه تلل نه غواړې. تنکۍ پیغله چې کله د بوډا کاهن خونې ته ننوتله نو ووېرېدله او د میرینیا څه نشتله. هلته په یوه میز باندې د انسانانو 3 کوپړۍ پرتې وې. په یوه دیوال باندې د انسان سکلیټ راځوړند و. د دې په لیدو سره د انجلۍ له خولې څخه نرۍ غوندې چیغه ووتله. بوډا کاهن چې کله د صندوق سر خلاص کړ نو 2 خطرناک ماران ورڅخه سرونه راویستل او خپلې غاړې یې وپړسولې. هغه بوډا په بکس کې څه وغورځول او بیا یې سر ورپسې بند کړ. په خونه کې داسې بد بوی و لکه چې کوم مړی په خوسا او خراب شوی وي. هلته مړی نه لیدل کېده بلکې دا د څو کیمیایي بوټو بدبویي وه. بوډا په دې خونه کې ډول ډول شان سوځول. د خونې فضا ویرونکې او هیبتناکه وه. هلته لوی او کوچني ټوکري، بوجۍ او صندوقچې بې نظمه
فرش پرتې وې. هغه بوډا چې په دربار کې دروند ښایسته او ښکلې ښکاره کېده دلته په خونه کې د مرګ د فرشتې په شان ډارونکې برېښه ده. بوډا د څنګ خونې دروازه خلاص کړه. میرینیا ته یې ویل چې انجلۍ په هغه خونه کې کېنوي او خپله بېرته راشي. میرینیا انجلۍ هلته بوتلله. هغه خونه پاک او صافه وه. د یوه دیوال سره کټ پروت و چې پکې توشکې او ښکلي بالښتونه ایښودل شوي وو. په فرش باندې ښکلي قالینه غوړېدلې وه. په چت کې ښکلي پانوس راځوړند و. خو په دې خونه کې هم بدبویي وه. تنکۍ پیغلې میرینیا ته وویل زه دې چېرته راوستم؟ آیا همدا امپراتور را ډېر دی؟ نه هېڅکله نه. دا خو د پوځ کوم جنرال هم نه دی چې زه دې ورته راغوښتی وم. هغوی خو د پوځ سره مخ ولاړ دی. میرینیا وویل د بادشاه حکم هغه ټول لوبه خرابه کړه. په کومه کې چې ما ته په کار اچولې زه ستا سره تلم خو زه هم د تللو منع شوم. انجلۍ وپوښتل ولې داسې وشول؟ زه په دې بدبویه خونه کې د دې بوډا سره پاتې کېدل نه غواړم. تا چې زما پلار ته کومه نقده ورکړې هغه بیرته ورڅخه واخله. بوډا د بلې خونې څخه میرینیا ته آواز وکړ میرینیا زر دې خونې ته راشه او هغه هلته پرېږده. میرینیا په خوښ کې نجلۍ ته وویل ویرېږه مه زه تا له دې ځایه څخه وباسم صبر کوه. میرینیا بلې خونې ته د بوډا کاهن څنګ ته ورغله. بوډا جادوګر میرینیا ته وویل زه پوهېږم چې ته هم یهودانه یې. شاید تا ته به هم څرګنده وي چې زه یهودي یم. ته به زما سره ملګرتیا کوې. د امپراتور د بري او فتحې لپاره زه داسې جادو کوم چې ته به ورڅخه وډارې شې خو باید ډار ونه کړې. میرینیا ورته وویل هېڅ یهودي باید د دې امپراتور د فتحې لپاره کار ونه کړي. هغه په دومره زیات پوځ سره حتما بري او فتح پیدا کوي. بوډا په غوسه و. میرینیا ته وویل زما په کار کې کار مه لره. د امپراتور لپاره هغه پال ډیر بد او خراب دی. د هغې اثر ختمول اړین دی. میرینیا په خندا سره وپوښتل اورېدلې مې دی چې په دې حمله کوونکو شمېر 11 یا 12 زره دی. د امپراتور په پوځ کې خو یوازې 20 زره سپاره دي. فتح به زموږ د امپراتور وي. تا ته به هسې خوشي انعام په لاس درشي چې ګوندې دا ستا کمال و. آیا همداسې نه ده؟ بوډا کاهن وویل په څه چې زه پوهېږم په هغې ته خواره چیر پوهېږې. زه چې څه درته وایم یوازې هغه کوه. زه د دې تنکۍ پیغلې څخه زړه رایستل غواړم او چې کله د هغې اخري سلګۍ وځي ګېډه یې سیروم د دې څخه نور غړي هم راوباسم. ته به زما سره د هغې په حلالولو او ذبحه کولو کې مرسته کوې. کله چې کار ختم شو نو د انجلۍ مړی ورکول او پټول بیا ستا کار دی. دا څه سخت کار نه دی. د دې ځای څخه ډېر مړي ورک او غایب شوي دي. تکبیر اسمانونه لړزوي جوړ د هر فرعون لپاره یو درود نیلغوندې هر یو ابراهه په ختمه و د ابابیل غوندې هر یو ابراهه په ختمه و د ابابیل غوندې هر سبا او هر مخام دیر سره ملمودام هر سبا او هر مخام دیر سره ملمودام هو الله الله نصرتنا اسماني عجيبه هيبت لري زمون توري ایمانی عجيبه هيبت لري زمون توري ایمانی عجيبه هيبت لري. د ناول درنو قدرمنو اوریدونکو په میرینیا باندې بېسیدي او بېهوشي راغله خو خپل ځان یې راسمبال کړ. بوډا میرینیا ته وویل اوس هغه له بلې خونې څخه راوړه. په مینه او محبت هغه باید د خپل پای څخه خبره نه شي چې څه پرې کېږي. میرینیا بلې خونې ته ولاړه او هلته یوې او بلې خوا ته کتل چې یو کوتک په لاس ورغی. هغه یې راپورته کړ او بیا یې انجلۍ ته وویل چې راځه راپسې. انجلۍ وویل اوس په څه کېږي؟ ته به ما د دې بدبویه بوډا سره خوشي کوې او ته به راڅخه ځې؟ میرینیا ورته وویل زه اوس کول غواړم. ته ویرېږه مه. ته زما سره مرسته کوه. دواړه د بوډا جادوګر بدبویي خونې ته ورغلې. بوډا جادوګر د انجلۍ په سر لاس وکښېښود او انجلۍ ته وویل راشه لورې په دې میز باندې کښېنه او ما خپل پلار وبوله. انجلۍ د میرینیا په لورې وکتل. هغې ورته په سر اشاره وکړه چې په میز باندې کښېني. بوډا هغې ته ورنږدې سو. هغه غوښتل چې څه وربوی کړي او بیا یې تر خپل اثر لاندې راولي او ختمه یې کړي. په دې وخت کې د بوډا شا میرینیا ته شوه ځکه هغه انجلۍ ته مخ واړولو. میرینیا له بلې خونې څخه ډانګ او کوتک رااخیستی او شاته یې پټ نیولی و. هغې کوتک په خپل شي لاس کې ونیولو او د شا له لورې یې د بوډا پر سر راخوشي کړ. بیا یې سمدستي بل ګزار هم پرې وکړ. د دوو کوتکونو خوړلو سره بوډا لاندې راپرېوت او بېسده شو. میرینیا ورته په سینه کښېنسته او د هغه غاړه یې په دواړو لاسونو کې کلکه ونیوله. په دې سره بوډا ورپېدلو او ډېر ژر یخ شو. میرینیا په بله خونې کې یو لوی بکس لیدلی و. د انجلۍ سره یو ځای د بوډا مړی ورپورته کړ او دویمې خونې ته یې ورسولو. بکس یې خالي کړ او بیا یې له نورو شیانو څخه خالي کړ. وروسته یې د بوډا مړی پکې واچوه او پښې یې پرې ورغبرګې کړې.
بکس یې بند کړ او کونډه یې وتړله. میرینیا وویل اوس زه به د بادشاه را ډېر تر فتح وروسته راشي، راځه نجلۍ د دې ځای څخه وځو. انجلۍ وپوښتل زه ویرېږم دا ټول څه وشول؟ میرینیا ځواب ورکړ که دا بوډا جادوګر نه وی مړ شوی نو ته به اوس مړه وی. ویرېږم زه تا سهار وختي له دې ځایه روغ رمټه باسم خو د چا سره په دې هکله هېڅ خبره نه کوې. میرینیا او انجلۍ دواړه راووتل او د میرینیا خونې ته ولاړل. میرینیا د ځان لپاره ډېر لوی خطر را پیدا کړ ځکه چې ټولو د راډریک په بري او فتح باندې پوره باور درلوده، ځکه چې د دومره لوی لښکر او پوځ په مقابل کې هېڅوک هم نشوی ودرېدی. د میرینیا لپاره یوه لار وه چې هغه به د شاته تر فتحې وروسته ویلي وای چې د بوډا جادو په تا باندې هغه به اثر ختم کړ او تا ته فتح په برخه شوه، خو وروسته هغه چا ووژلو. خو که هغه ماته خوړلې راشي نو بیا به حالت ډیر خطرناک شي ځکه هغه د بوډا جادوګر پوښتنه او تحقیق خامخا کوي. میرینیا د تیښتې پرېکړه وکړه نو د انجلۍ شکل او صورت یې بدل کړ او بیا یې له ماڼۍ څخه خپل کور ته واستوله چې د هغې له غم څخه خو ځان خلاص کړي. میرینیا بل لوري ته ولاړه او هلته په یوه کور کې پټه شوه. دا کور ډیر لوی او پراخه و چې ګوت کورنۍ پکې اوسېده. هلته په کور کې 2 سړي وو. میرینیا هغوی ته وویل چې بوډا یهودي جادوګر مې خپل اصلي ځای ته ورسولو او په بکس کې مې بند کړ. یو سړي ورته ویل میرینیا دا دې ډېر ښه کار کړی دی، تا یوه مظلوم نجلۍ ژغورلې ده، اوس چې څه کېږي بیا به ګورو. بل سړي ویل هغه به ژوندي راځي، د اندېښنې هېڅ اړتیا نشته، کله چې هغوی دې لوري ته را روان شي نو ته به بل لوري ته روانه شي. سویسته ته ستا ژوندي رسول زموږ مسؤلیت دی، خو دعا کوه چې اوپاس ژوندی پاتې شي، موږ به تا هغه ته سپارو. راډریک د خپل پوځ او لښکر څخه زیات باور او عقیده د بوډا جادوګر په سحر او جادو باندې لرله او د هغې په هیله او امید باندې د غازیانو مخ ته ور روان. عجیبه هیبت لري زموږ تورې ایماني، عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري، زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. مونږ مومنان یو په الله قوي ایمان لرو، یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو، یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو. مست خدای په مینه یو تیر لزان شیرینه یو. د بربري غربت یا اندلس فاتح د ناول درنو او قدرمنو اوریدونکو، د مسلمانانو په مرکز کې د هر غازی په خوله کې د الله تعالی نوم و. طارق بن زیاد خپلو غازیانو ته ویلي وه چې د هغوی د مقابلې لپاره 8 چنده زیات پوځ را روان دی او د هر غازي مقابله به د 8 او 10 کسانو سره کیږي. د هر سهار تر لمانځه وروسته به هغه خپل خوب غازیانو ته بیانول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د فتح او بري زیری ورکړی و. د دې څخه برسیره د قرآن مجید هغه آیات شریف هم اورولو چې په هغې کې مؤمنان د فتح او بري زیری ورکول شوی و. هغه به ویل ډېر داسې شوي دي چې الله تعالی کوچني ټولګي په لویو ټولګیو باندې غالب او برلاسه کړي دي. هغه به د قرآن مجید د آیات شریف تلاوه کولو او خپلو غازیانو ته به یې ویل چې د کوچني ټولګي امیر او غازیان باید څه صفات، استعداد او ایماني قوت په ځان کې پیدا کړي چې الله تعالی ورته په لوی ټولګي باندې غلبه او برلاسي ورکړي. طارق بن زیاد د لومړۍ پارې د آیات شریف هم زیات لوستلو. هغه وخت را یاد کړي چې کله موږ دریاب 2 ځای کړ، تاسو ته مو د خلاصون لاره درکړه او فرعون مو غرق او ډوب کړ. طارق بن زیاد خپلو غازیانو ته ویل چې حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته د پیغمبر په توګه لیږل شوی و. هغه فرعون ته بلنه ورکړه چې ایمان راوړي او بني اسرائیل له خپلې غلامۍ څخه آزاد کړي. هغه ورته جادوګران راټول کړل تر څو د موسی علیه السلام مخه ونیسي، خو حضرت موسی علیه السلام له امسا څخه لوی شامار جوړ شو او جادوګران ټول مسلمانان شول. بیا سامري نوې فتنه او فساد جوړ کړ، هغه هم د نبوت په زور سره ختم شو. کله چې موسی علیه السلام په دې پوه شو چې فرعون دوی ته ازادي نه ورکوي نو بني اسرائیلو ته یې د هجرت حکم وکړ. په لاره کې د نیل دریاب پروت و چې د هغې څخه تېرېدل او سینا ته رسېدل اړین و. کله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل هلته ورسېدل نو د امسا په اشاره باندې په اوبو کې 12 لارې جوړې شوې. بني اسرائیل ټول ورڅخه تېر شول او کله چې فرعون د خپل فرعوني لښکر سره ټول په دریاب کې ورګډ شو نو یو ځلې پرې اوبه راخلاصې شوې او ټول یې غرق او ډوب کړل. یوازې د عبرت لپاره د فرعون مړی اوبو راپورته کړ چې ټول یې په خپلو سترګو وګوري چې الله جل جلاله په څه ډول د هرې زمانې فرعونیان هلاکوي. طارق ویل د اسلام غازیانو کله چې د خلاصون څخه وروسته موسی علیه السلام د تور غره ته ولاړ تر څو تورات راوړي نو بني اسرائیلو د خوسي عبادت پیل کړ. ای د اسلام په نوم ځان قربانونکو غازیانو،
که هر ډول حالات او شرایط باندې راشي تاسې باید د الله تعالی له عبادت څخه بې پروا نه شئ او د هغه عبادت به کوئ. طارق بن زیاد به خپلو غازیانو ته د قرآن مجید زیات آیتونه لوستل او په هغوی کې به د ایمان او یقین ولولې او احساسات راپارول. هره ورځ به خپل پوځ هغې سیمې ته له ځان سره ملګري کولو کوم ځای ته چې د دې جګړې لپاره غوره کړی و. هغه داسې میدان خوښ کړی و چې په خپلو جنګي چلونو یې دښمن را نسکورولی شو. هغه داسې غونډۍ هم کتلې وې چې هلته خپل غازیان پټ کړي او بیا دښمن هلته راولي او تباه یې کړي. هغه به هر وخت په خپلو غازیانو باندې جنګي تمرینونه ترسره کول تر څو جګړې ته چمتو او تیار شي. طارق بن زیاد لپاره ښه او بد فال نه و. هغه د فال د کلمې سره هم نه بلده و. د ډیرک پوځ او لشکر د تیز او چالاک سیلاب او توپان په شان د مسلمانانو پسې را روان و. د داسې سیلاب په شان چې څوک ورته بند او خنډ نشي جوړېدلی. پاک ذوالجلالت د ښکلي دین خدمت لره ته یې کړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره ته یې کړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش تا ته په دعا همیش غواړي ستا رضا همیش هو الله عاجز خاوري پیزانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی. د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، میرینیا چې انجلۍ کوم کور ته بیولې وه هغه کور ته هغه بیا په مختلفو جامو او شکلونو کې تلله راتلله. هغه کوم نامتو کور نه و بلکې داسې زیات کورونه هلته موجود وو چې لوی کسان پکې اوسېدل. خو په دې کور کې څه پټ کارونه پیل شوي وو چې د اندلس تاریخ او قسمت یې بدل کړ. دا کور له هغې ورځې څخه د پټو کارونو مرکز جوړ شو چې کله اوپاس د لیوني په شان د میرینیا سره د ډنډ په غاړه وکتل او میرینیا ته یې وویل اوس د دې وخت راغلی چې یهودیان او قوت قوم د راډیټ د ظلم او دیکتاتوري څخه ځان آزاد کړي. د هغې لپاره یوه لار دا ده چې پوځ چې څومره یهودان او ګوتیان دي هغه ټول د جګړې په میدان کې راډیټ څخه راجلا شي او د غازیانو سره یو لاس او بیا راډیټ ته زیان او تاوان ورسوي. څرنګه چې میرینیا یهودانه وه نو د هغې ذهن او فکر شیطاني خصوصیات لرل. بله دا چې میرینیا په زړه کې د راډیټ سره کرکه موجوده وه چې هغې ورڅخه غچ او انتقام اخیستلو. د دې لامل دا و چې راډیټ د هغې د مینې او محبت زرین خوبونه برباد او تباه کړي وو. هغې یوازې اوپاس غوښتلو خو هر څه سره ګډ وډ شول. 20 کاله وروسته چې کله میرینیا بیا اوپاس ولیده نو د زړه زخمونه یو ځل بیا راتازه شول. هغې چې کله د اوپاس خبرې واورېدلې نو قسم یې یاد کړ چې د راډیټ په سینه کې به خپل خنجر نه باسي. راډیټ چې د پمپونه څخه وخوځېدو د هغه په لښکر کې زیاتوالی پیل شو. میرینیا د همهغې ورځې څخه د راډیټ په سینه کې د خنجر ټومبلو کار پیل کړ. د هغې سره ډېرې ښکلې او حسینې نجونې او پیغلې وې. بله دا چې هغې ځان راډیټ ته هم رسولی شو. د ماڼۍ په دننه کې د هغې اثر او رسوخ هم چلیدلو. په ماڼۍ کې 3 کوتیان لوړپوري چارواکي وه. 2-3 یهودیان هم لوړپوري چارواکي وه. یهودیان په خپله چالاکۍ سره دې لوړ رتبو ته رسېدلي وو. که نه چې هغوی ته اهمیت نه ورکولو هغوی ټولو د میرینیا سره ښې او غوره اړیکې درلودې ځکه چې دوی ټولو سره یهودیان وه او یو په بل یې زړه سوځېده. خو میرینیا نه غوښتل چې مخکې له مخکې هغوی ته اصلي خبره وړاندې کړي. دا کور د کوتیانو وو او هغوی په حکومت کې مهم رول درلوده. هغوی په پوځ او ملکي ادارو کې لوړې رتبې درلودې. د دې کور په اوسېدونکو یوه د راز خبره دا وه چې هغوی د ویډزا بادشاه نه و هیر کړی او د هغه پسې خفه وو. هغوی په دې پوهېدل چې دا هر څه د راډیټ له لاسه شوي دي. د دې کور په اوسېدونکو یو نوم زیواس و چې د اوپاس د کوچنیتوب ملګري و. میرینا د زیواس سره ولیدل او هغه ته یې د اوپاس د ناڅاپي لیدنې په هکله وویل او بیا یې د اوپاس پټې خبرې هم هغه ته بیان کړې چې هغه څه پلان او پروګرام لري. زیواس پرته له څه دلیل څخه دا خبرې ومنلې او بیا میرینیا د خپل پلار او ورونو سره هم مخامخ کړه تر څو هغوی هم په دې راز باندې خبر کړي. د زیواس پلار وویل دا خو ډېره ښه خبره ده. دا پلان چې څومره ښه او غوره دی همدومره خطرناک هم دی ځکه هیڅوک دا نشي منلی چې دومره کم پوځ دی د راډیټ د 1 لک پوځ سره مقابله او جګړه وکړي هغه دې مات کړي. دا هیڅ امکان نه لري. که یهودیان او کوتیان مخالفت وکړي نو د هغوی شمیر به څومره وي؟ شاید 15,000 یا 20,000 وي. دوی دواړه به څه وکړي؟ فتح او بری په هر صورت د راډیټ په برخه کېږي. بیا تاسې پوهېږئ چې څه به کېږي. راډیټ به دا یو سړی هم ژوندی خوشي نه کړي. د یهودیانو او ګوتیانو په کورونو کې چې څه راځي هغه به ډېر بوژونکي او ډارونکي وي. میرینیا وویل
وپاس بل څه فکر لري هغه وایي چې مسلمان غازیان په جګړه کې دومره تکړه دي چې د جنرال ټیوډومیر 2 چنده پوځ یې په لږ وخت کې تیښته اړ کړ نیمایي پوځ یې ختم او زیات یې ورڅخه ژوندي ونیول او ډېر کم شمېر په تیښته کامیاب شول تاسو ټول په خپلو کې سره سلا مشورې وکړئ وپاس یو ځل بیا راځئ هغه به زه تاسو ته راورسوم د زیوراس پلار وویل د خپلو یهودي مشرانو سره هم سلا مشوره وکړه میرینیا د دې کار لپاره شپه او ورځ سره یې وکړه هغه د یهودي پوهانو او علماو سره ولیدل یوه شپه 3 یهودیان پوهان او علما د زیواس په کور کې کښېناستل چې ورسره 3 کوت مشران هم وو هغوی ټولو په دې ستونزو خبرې کولې خو میرینیا هر څه په پټه خوله اورېدل یو بوډا یهودي وویل موږ د دې ستونزو په یوه اړخ باندې غور او فکر کول غواړو موږ نن د راډیک له ظلم او تیرې څخه په تنګ یو او د څارویو په څېر ژوند کوو که چیرې موږ د راډیک څخه د خلاصون په خاطر حمله کوونکو سره مرسته وکړو او هغوی بریالي شي بیا به راډیک یو ځای هغوی ځواکمن شي او په موږ به بادشاهي کوي دا خلک مسلمانان دي او موږ یهودیان دوی به بیا پر موږ باندې ظلم او تیری کوي موږ پلان باید داسې وي چې د مسلمانانو سره دومره مرسته وکړو چې هغوی راډیک ختم کړي او بیا موږ په همدوی برید وکړو او هغوی ختم کړو په دې توګه به په اندلس باندې یهودیان او کوت بادشاهي کوي میریا چې کله دا خبرې واورېدې نو پوه شوې چې د اوپاس پلان سیلاب یو نو هغه خبره ور یاده شوه چې د ډنډ په غاړه اوپاس ته کړې وه زه هیچا مېرمن نه شوم او نه د چا مور شوم زه شیطانه شوم په ما کې د شیطاني خویونه را پیدا شول هغې سم ویلې وه کله چې هغې د بوډا یهودي خبرې واورېدې نو دماغ یې سمدستي دروغ جوړ کړل میرینیا وویل مسلمانان دلته د بادشاهۍ او حکومت لپاره نه دي راغلي اوپاس ما ته ویلې چې دوی د چور او تانان لپاره راغلي دي کله چې د هغوی لمنې او جیبونه ډک شي نو په خپله بیرته ځي آیا دا امکان لري چې 18,000 کسان دي یوه لویه بادشاهي ونیسي پاس ما ته وویل چې ما او جلیل هغوی په دې پلمه راوستي چې د اندلس په بادشاهي خزانه کې دومره سره او قیمتي ګاڼې دي چې په سلګونو اوښان ورڅخه بارېدی شي تاسې د هغوی څخه ویره مه ساتئ هغوی پوځ نه بلکې لارښکوونکي او دړماران دي بوډا یهودي مدینیات وویل بیا داسې ووایه چې ته له سره د مسلمانانو څخه معلومات نه لرې هغوی چې هر ځای ته ځي په لږ شمېر کې ځي او لوی پوځونه او لښکرونو ته ماتې ورکوي او اطاعت ورباندې لازموي هغوی په ډېرو لږو کسانو د پاریس او روم لوی امپراتوري ختمې کړې وګوره د هغوی هیواد اوس څومره پراخه شوی دا دړماران نه دي مسلمانان د کفارو په خلاف جګړې ته جهاد او عبادت وایي او دا د هغوی عقیده او دیني مسؤلیت دی بوډا یهودي د مسلمانانو فتوحات زړورتیا او د هغوی تاریخي کارنامې بیانولې چې میرینیا په منځ کې ورولوېده او وویل ښاغلی مشره تاسې د عربي مسلمانانو خبره کوئ کوم کسان چې اندلس راغلي دا بربریان دي جګړه شوکه وژل د هغوی پلارني کسب او کار دی د دې لښکر جنرال هم بربر دی دا جنګي قوم په ډیرو قبیلو ویشل شوی دی هغوی په خپل وطن کې څه نظام جوړ کړی دی چې دلته به یې زموږ په خاوره کې جوړ کړي میرینیا خپل دروغ په خپلو دلایلو رښتا ثابتول او مشران یې د ځان پلویان وګرځول عجیبه هیبت لري زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي مونږ مومنان یو په الله قوي ایمان لرو یو لاس کې مو تور او په بل لاس کې قرآن لرو یو لاس کې مو خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو کله چې راډیک تلیتې ته د پمپونه څخه رارسېدونکی شو نو اوپاس د یوه راهب په شکل تلیتې ته راغی او د میرینیا سره یې ولیدل میرینیا هغه د کوت کور ته ولېږلو چیرې چې دوی ټول پکې د سلام و شیرې لپاره راټولېدل میرینیا هغې ته د مذهبي مشرانو سره خپلې خبرې اترې هم بیان کړې او خپل دروغ یې هم ورته وویل چې هغوی همداسې وایي د شپې میرینیا هم هغه کور ته ورغله د ګوتانو او یهودیانو مشران هم راغلي وو څرنګه چې اوپاس ګوت و او د ګوتانو حکومت راډیک ختم کړی و نو هغوی ورسره زر کانې او ملګري شول خو یهودیانو د خپل قوم د فایدې او ګټې خبرې کولې پاس وویل ایا تاسې له یاده ویستلې چې ګوتانو خصوصا زما ورور یهودیانو ته څومره حقوق ورکړي هغوی یې د ګوت قوم سره په حقوق برابر کړي وو همدې کار د هغو په خلاف کرکه را پیدا کړه او راډیک پاسون وکړ او موږ حکومت ختم شو تاسې زموږ سره ملګري شئ نو ټول حقوق او اسانتیاوې به درکړل شي بربریان خو د مال او دولت له ټولو څخه وروسته خپل وطن ته ځي په همدې شپه یو پلان جوړ شو او سبا ورځ په هغې باندې عمل پیل شو یو ګوت جنرال نه قانع کېده هغه په تلیته کې راډیک ته سترګې په لار و میرینیا په هغه باندې خپل جادو وچلول میرینیا یوه ډېره ښکله حسینه او نوې پیغله هغه ورڅرګنده کړه نو جنرال وویل دا زه د ځان سره د جګړې ډګر ته بیایم
میرنیا ورته وویل تا ته به بادشاه ستونزې را پیدا کوي ځکه هغه داسې قیمتي مال بل چا ته نه ورکوي خو زه به دا لومړی بادشاه ته وړاندې کړم هغه به یې له ځان سره بوځي زه به دا ښه پوهه کړم چې کله ناکله تا ته هم درځي خو په دې شرط چې ته زما په هدایت عمل وکړې زه دا هم درته وایم چې که بادشاه مړ شو نو د نوي بادشاه څخه به درته ډېرې ځمکې او هر څه واخلم میرنیا هغه نجلۍ ته ویلي وو چې په دې خاطر چې په دې جنرال هیڅ باور نشته هغه چل هم کولی شي میرنیا نجلۍ ته یو ډول پوډر ورکړ چې زهر نه خو بېسده پاکه کوونکې وه دا پوډر به د شپې په شرابو کې ورکوي اصلا هغوی غوښتل چې جګړې په میدان کې جنرال بېکاره کړي دا پوډر کراډیرک ته ورکړل شوي وای نو هغه هم پرې ختمېده خو د دې امکان هیڅ نه و ځکه کراډیرک نه د چا د لاس څخه څه خوړل او نه یې څه څښل هغه به هله یو شی خوړلو یا څښلو چې مخکې به یې 2-3 کسانو وخوړو څرنګه چې هغه ډېر زیات ظالم او دیکتاتور انسان و نو د مظلومو د انتقام څخه ویرېدلو او ځان یې ډېر خوندي او کلک ساتلو یهودیانو او ګوت مشرانو چې د اوپا سره کوم پلان جوړ کړی و د هغې سره سم یې 1.5 ځوانان برابر کړل کله چې راډیو تلیتیت راورسېدو نو یهودي او ګوت مشرانو دا ځوانان هغه ته وړاندې کړل او ورته یې وویل چې دا ځوانان په خپله خوښه غواړي په جګړه کې برخه واخلي دوی عادي ځوانان نه بلکې سرښندونکي او باتور هم دي دوی په شپه کې په دښمن باندې د برید او حملې په پوره تجربه لري او هغوی ته زیات زیان رسولی شي تلیتیت د راډیو تر رسېدو مخکې اوپاس د سیمې څخه ووتلو او په همدې شپه د یهودیان او ګوت قوم اړوند جنرالان او پوځان لوړپوړي چارواکي سره په یو داسې ځای کې یو ځای شو چې چا نه شوی لیدلی هغوی ټولو پټې خبرې سره کولې او بیا یې هر یو خپل ځای ته ولاړ درېیمه ورځ چې کله 1 لک پوځ د دښمنانو د تباه کولو لپاره د توپانونو په توګه حرکت وکړ نو د اندلس په پوځ کې حیرانونکي او عجیبې او غریبې اوازې او انګازې خپرېدې هغوی ډارونکي خبرې اورېدې د جنرال ټیوډومیر په شان باتور او تکړه سړی هم د هغه څخه وتښتېده وایي چې هغوی څو زره دي خو په لکونو پوځیانو باندې درانه او ځواکمن دي د هغوی هیڅ غشي خطا او خوشي نه ځي په هوا کې غشي خوشي کوي او غشي خپل ځان یو سړي ته رسوي او په سینه کې ورننوځي د هغوی یو پیاده د څلورو سپرو پوځیانو مقابله کوي او ټول له منځه وړي ورونو خپل جنرال ټیوډومیر بادشاه ته ویل چې هغوی پیرانان او دیوان دي داسې ویل کېږي چې هغوی په کښتیو کې نه بلکې د لوی سمندر څخه په لامبو راغلي دي موږ خو دا اورېدلی دي چې هغوی په لمبو نه بلکې د اوبو له پاسه همداسې را روان راغلي داسې ډېرې اوازې خبرې او انګازې د راډیو په پوځ کې له نامعلوم لوري څخه خپرېدې او اورېدل کېدې اورېدونکو په هغې کې له ځان څخه مصالحه اچوله او نورو ته به یې اورولې په دې توګه په پوځ کې ویره ډار او هیبت پیدا کېده یوازې یوه خبره پوځیانو ته په زړه پورې او خوشحالونکې هغه دا چې د حمله کوونکي سره د دې چې ډېر خونړي وژونکي او تیز دي خو کله چې ورته څوک تسلیم شي او وسله په ځمکه وغورځوي نو بیا تر ټولو زړه سواند او رحم کوونکي دا ویره ډار او هیبت نه هغه پلان سره سم خپرېدلو کوم چې ګوت او یهودي مشرانو په تلیته کې میرنیا سره یو ځای جوړ کړی و دا د هغې پلان برخه وه چې اوپاس جوړ کړی و دا د هغه 1.5 سرښندونکو کار او فعالیت و چې راډیرک ته د شپې حمله کوونکي معرفي شوي وو دوی خپل کار په ډېره ښه طریقه سره سرته رسولو شوره و ظلمو د تکبیر اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شوره و ظلمو د تکبیر اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شوره و ظلمو د تکبیر اسمانونه لړزوي مونږ مومنان یو په الله قوي ایمان لرو یو لاس کې مو توره او په بل لاس کې قرآن لرو د بربري غربت یا اندلس فاتح ناول درنو او قدرمنو اوریدونکو یو تاریخ لیکونکی ارت ګیلیمن چې مبصر هم دی په خپل انګریزي کتاب د مسلمانانو کیسې لیکلي دي چې په اندلسي پوځ باندې د یو رواني او سایکالوژیکي حمله وه چې طارق بن زیاد پرې کړې وه هغه اوپاس دنده سپارلې وه چې هوښیار چالاک او غوړژبې ځوانان پیدا کړي چې د اندلس په لښکر کې د مسلمانانو ویره او دهشت خپور کړي اوپاس دا خبره د ګوتو مشرانو ته وسپارله هغوی د دې لپاره اړوند کسان برابر کړل ارتر ګلیمن لیکي چې طارق بن زیاد بربري دا حمله کامیاب او بریالۍ شوه هلته د مسلمانانو په مرکز او پوځي قرارګاه کې د غازیانو د فتح او بري لپاره دعاګانې کېدلې د یهودیانو په عبادت ځایونو کې د ګوت په عبادت ځایونو کې د راډیک د ماتې او ختمېدو لپاره هم دعاګانې کېدلې
یهودو او ګوتیانو دا ګڼله چې کله راډیر ختم او له منځه ولاړ شي نو واکمني به موږ ته په لاس راشي ځکه چې حمله کوونکي خو لوټماران او چور کوونکي او هغوی به بیرته ولاړ شي د راډیر لښکر د ګالیدیت سیند ته ورسېده طارق بن زیاد ته خبر ورکړل شو چې اندلسي لښکر راورسېده نو هغه خپل آس سپور او په یوه غونډۍ باندې پورته شو د سیند هغې غاړې ته د سترګو تر دید پورې آسونه او انسانان ښکاره کېدل هغې د دې څخه مخکې دومره لوی لښکر نه و لیدلی هغه ته مخکې ویل شوي وو چې راتلونکي لښکر به د 1 لک څخه زیات وي طارق خپل لاسونه پورته کړل او بیا وویل ای زما ربه ته د خپل نوم او نشان په خاطر زموږ سره مرسته وکړه موږ ستا د نوم په خاطر د کفارو سره لاس په ګریوان یو او خاص ستا څخه مرسته او امداد غواړو طارق بن زیاد خپل لښکر د ګالیدیت څخه 1 میل شاته اچولی و هغه د راډیک لښکر د سیند خپلې غاړې ته او لوري راوړل غوښتل چې شاته سیند اوبه پرتې وي طارق بن زیاد یوازې څو ګروپونه رامخې او په میدان کې ودرول نور پاتې ګروپونه یې په غونډیو او د هغوی تر شا پټ کړي وو طارق بن زیاد ولیدل چې راډیک پوځ په سیند باندې پل جوړول پیل کړل هغوی په حیرانوونکې توګه پل جوړولو طارق په خوا کې موغیس الرومي او ابوزرعه دريب بن مالک ولاړ وو هغوی ویل دوی خو ډیر تیز او چټک معلومیږي طارق ځواب ورکړ موږ به دا لوی لښکر زر تر زر پسې واخلو ابوزرعه دريب بن مالک وویل که دوی په جګړه کې همداسې تیز وي طارق ځواب ورکړ ته نه ګورې چې د هغوی د بیړې لامل څه دی هغوی باندې راتلونکي سوټي او کوتک نه ګوري دا سپایان په خپل اساس او ولولو سره کار نه کوي په هغوی باندې کار کوتک او سوټي کوي چې افسران یې پرې واروي آیا په جګړه کې به هم هغوی خپل سپایان په کوتکونو او سوټیو جنګوي د طارق بن زیاد دواړو سالارانو په غور سره هغه لوري ته وکتل په سیند باندې د فرعون د وخت په شان حالت جوړ شوی و څو کسانو په نورو خلکو کوتکې ورولې کله به چې چا سستي کول نو په شا باندې به یې کوتک خوړلو طارق بن زیاد ویل جګړه په کوتکو نه بلکې په ولولو سره کیږي بیا چې د کوم ولس د واکمن لخوا څخه غلام وګرځول شي او بادشاه د خپل ولس لپاره فرعون وګرځي نو د داسې قوم پایله پرته له تباهي او بربادۍ څخه بل څه نشي کیدای همدا کښته پورته کېدل قومونه تباه کوي زموږ په غازیانو کې جذبه احساس او ولوله شته که پیاده وي که سپاره سالار وي او که روزنګ د ټولو په زړونو کې د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت دی همدا لامل دی چې موږ ټول سره یو شانتي او برابر یو د هیڅ چا رب د بل د رب څخه لوی او کوچنی نه دی که ماڼۍ وي که جونګړه په هر ځای کې الله تعالی شته دی لوی او عظمت یوازې د هغه حق دی ابوزرعه طارق بن مالک وویل دومره زیات پوځ او لښکر طارق وویل خپلو ټاکل شویو ځایونو ته ولاړ شئ الله تعالی زموږ د فتح او بري لپاره داسې لاملونه او شرایط را پیدا کړي ما مخکې د هغه امید او هیله نه درلوده د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری غلط نشي کېدی خو زه سره د دې هم زه یوازې خوب لیدونکی انسان نه یم د الله تعالی رضا هغه څوک ترلاسه کولی شي چې کوشش یې کوي او الله تعالی د هغه چا مرسته او امداد کوي چې خواري او زیار باسي تاسو اوس خپل عقل او فکر په کنټرول کې وساتئ د راډیر لښکر ټوله شپه له سیند څخه راتېرېدلو کله چې سهار شو 1 لک پوځ په یو لوی او پراخ میدان کې د جګړې لپاره په ترتیب سره ولاړو چې مخته یې د اسلامي غازیانو او شاته سیند پروت و د دې ځای نوم میدینیا سیدینا او دا وخت د 211 میلادي کال د اخرنۍ څلوریزې یوه ورځ وه نامتو تاریخ لیکونکي لین پول لیکلي چې طارق بن زیاد په خپل آس پور د خپل لښکر مخې ته راغی او په لوړ اواز باندې یې وویل د بربري ګربت یا اندلس فاتح د ناول درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې طارق بن زیاد څه وویل ان شاء الله تعالی په راتلونکي برخه کې به یې واورو دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه در بیا چې تاسو دران حضور ته راحاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته عجیبه هیبت لري زموږ تورې ایمانی عجیبه هیبت لري